د افغانستان لنډ تاریخ. اتمه برخه: د بودا دین او په افغانستان کې د هغه خپرېدل. د افغانستان خلکو ته سره له دې چې د ویدي او برهمني د پخوانیو او زړو عقیدو پایڅوړ چې د هېواد په لمر ختیځو سیمو کې یې رواج درلود ورپاته و. د هېواد په شمال او لمر لویدیځو سیمو کې د زردشت عین او اوستایي مجلسنا هم رواج درلود. خو هغه وخت چې په 260 قبل میلاد کې اشوکا د بودا د دین تبلیغ او خپرولو ته ملا وتړله، دې عقیدو او دین حتی تر 1000 کاله وروسته هم د هېواد په لمر ختیځو او شمالي سیمو کې پوره رواج درلود او د هېواد دا خوا د دې دیانت د ودې زانګو سوه چې د فکر، هنر او فرهنګ له پلوه د دې خاورې د خلکو په ژوندانه کې ژورې اغیزې وکړې. بودا د دې دین موسس د ساکیا د ټبر له کشتریه او جګړنې طبقې څخه یو شهزاده و چې د ساکیاموني یعنی د ساکیا د ټبر پوه په نامه معروف سو او په 1530 قبل میلاد کې د نیپال د کپیلاوستا په ښار کې زیږېدلی و او په 90 کلنۍ خپله کورنۍ او شهزادګۍ ژوند پرېښوی او تر 5 کالو ګوښه کښېنستلو وروسته یوه شپه چې ډېره رونه وه، بدهي یعنی روان او ویښ وباله سو او د خپل دین په تبلیغ کې یې زیار وایست او د هند پاچاهان یې خپل دین ته راوبلل او وروسته تر هغه چې د هند زیات خلک یې بودایي کړي ول، په 483 قبل میلاد د 80 کالو په عمر په کوچینګره کې مړ سو. څنګه چې د بودا دین یوه تیاره فلسفه نه درلوده، نو د مړینې په کال په باجګاره کې د بودا د پیروانو یوه مذهبي غونډه وسوه او د 3 تنو نامتو ملګرو اناندا، یوپالي او کاسیاپا د خبرې او ویناوې راټولې کړې او له هغو څخه یې د تریپیتکا 3 ټوکرۍ ګلان په نامه د بودایي قوانینو مجموعه جوړه کړه. بودایي دیانت د اشوکا د سلطې د نفوذ په اثر د هندوکش له جنوبه تر کندهار خپور سو او د بودایي دین درېیمه لویه جرګه د اشوکا په قیادت او د لوی علم موګالي پوتاتیسا په مشرتوب جوړه سوه چې په هغه کې د مذهبي احکامو پر ترتیب او تدوین سربیره داسې فیصله وسوه چې یوه بودایي ډله مبلغان دي لیرې هېوادو ته واستول سي. د دې مبلغانو او د هغو هېوادو نومونه چې دا مبلغان ورته استول سوي ول، اشوکا د خپل جلوس په 14 کال یعنې 255 قبل میلاد کې په 14 نمبر ډبرین فرمان کې کندلي دي او له هغه څخه څرګندیږي چې څو تنه بودایي مبلغان چې مجهانتیکا، مدهیانتیکا، د هاماراکاهیتا او مهاراکاهیتا نومېدل، ګندهاره او د اریانا لمر ختیځو سیمو ته را استول سوي دي. دا مبلغان چې د دوتا په نامه بلل کېده د 258 قبل میلاد په شاوخوا کې د بودایي دین په تبلیغ بوخت ول او په همدې وختو کې انتیاکوس د سلیوکوس زوی د باختر پاچا و چې د ده نوم د اشوکا په ډبرینو فرمانو کې انتیاکا لیکل سوی دی. د موریا وروستی حکمران چې په دغه وخت کې پر کابل حکومت کاوه سوباګازیتیس و چې د باختر د پاچا ایتودیموس د واکمنۍ د دورې تر ابتدا پورې هم په کندهاره او د کابل په لمر لویدیځې سیمې کې نفوذ درلود او چې ایتودیموس په باختر کې خپلواک پاچا سو، د هندوکش جنوبي خواته لښکر وایست. د هندوکش د جنوب سیمې هم د باختري یونانیانو د خپلواک سلطنت برخې سوې. د افغانستان په خاوره کې د موریا سیاسي نفوذ ډېر لاندې و. اشوکا په 232 قبل میلاد کال تر 40 کالو پاچاهۍ وروسته په تکسیلا کې مړ سو او څنګه چې د ده په کهول کې یو مقتدر پاچا نه و چې د ده پر ځای کښیني او د سلطنت ارت حدود وساتي، نو ځکه د افغانستان په خاوره کې د دوی د نفوذ زنځیر هم وشلید.
خو هغه دین چې اشوکا د ځان سره راوړی و د هغه فکري، هنري او فرهنګي اثارو سره تر 1000 کاله پورې پاتې سو. ومو ویل چې بودا ځان په فلسفي مسایلو کې نه و پیچلی، خو پیروانو یې د ده ویناو ته د الهیاتو بڼه ورکړه، څو د زمانې په تیریدو 2 لوی مذهبونه ځینې جوړ سوه. لومړی ماهیانه یعنی لوی مذهب، یون مساوي کیږي په یانه او یانه په مساوي کیږي په پښتو کې د تګ و رفتار او مذهب معنا لري، چې د هند په شمال او تبت او چین کې تر جاپانه خپور سو او د ځای د پراخوالي او د قوتو د ډیروالي په سبب ډیر تعویل پکښې پیښ سو او د دې مذهب پیروانو مهم باله او ویل هر بار د کل په انسان نومیږي، هر فرد د کل چې انسان نومیږي جز دی او بیا دغه انسان د هغه لوی کل جز دی چې د دهرمه یا دین او عمل تر قانون لاندې راغلی دی. نو څوک چې غواړي چې د شر له لومې ځان وژغوري له نورې دي نه بیلیږي. زیار ایستل باید مجموعي وي نه انفرادي، او دا ډول زیار انسان د بودا استوا مقام ته رسوي او د دې کلمې معنا د ژوندون هغه دانشمندانه حالت دی چې د نورو په خدمت کې تیر سو. نو انسان 2 مقصد لري، یو د پوهې او علم زده کړه او بل بېله خپله ځانه پر بل مهرباني او د بل خدمت. دوهم مذهب هینیانه کوچنی مذهب نومیږي چې تابعان یې په جنوبي هند کې دي. دوی پر فردي زیار تکیه کوي او د دوی کتابونه زیاتره په پالي ژبه دي، حال دا چې د لوی مذهب کتابونه په سانسکریت ژبه لیکل سوي او لکه چې چیني زیارانو د میسي عصر تر شروع وروسته په افغانستان کې لیدلی دي. په دې ځای په بودایي معبدو او ښارو کې د بودایي دواړو مذهبو تابعان ول. د بودایي دواړو مذهبو تابعین ول. بودا خپل دین پر 2 اصله سپېڅلې عقیده، سپېڅلې اراده، سپېڅلې وینا، سپېڅلې رفتار، سپېڅلې روزي، سپېڅلې زیار او سپېڅلې توجه بنا کړی و او ویل یې هر چا چې په دې 2 اصلو عمل وکړي له کېدو منځه کیږي او خپل فکر په یو مخصوص ټکي کې چې د خواهشو له زنځیره بشپړه ازادي ده متمرکز کوي. هغه وخت نو تر 4 نورو مقامو تیریږي. لومړی د رښتیا د پوهېدلو په لاره کې څېړنه، دوهم د حقایقو په پوهېدلو کې تفکر، دریم ژور تفکر او سکون، څلورم بشپړ سکون او توازن چې نروانه نومیږي یعنی پناه. د فرانسې نامتو محقق اوشا د بودا د دین د خپرېدو د سببو په باب کې وایي د اریانا د لمر ختیځو سیمو خلکو چې تل د بېرحمو یرغلګرو تر پښو لاندې ژوبلېدل د هخامنشي او سکندر او چندراګوپتا د یرغلو تر لیدلو وروسته دا دین چې له وینو تویولو بېزاره و او د خودګذرۍ او ښه نیت توصیه کوله د خپلې سلیقې سره سم ومونده او کروندګرو یا کسبګرو خلکو هغه په اسانۍ ومانه. د بودا د دیانت فراختیا د اشوکا په توجه دې درجې ته رسېدلې وه چې دې پاچا 84,000 مذهبي ودانۍ یعنی سټوپې توپ افغاني مقامي کلمه ده جوړې کړې وې چې دې ستوپو شکل په کابل او کاپیسا کې توپیر پیدا کړی او لوړې سوي دي. یعنی د سټوپې تنګاچه 4 کونجه شکل موندلی او لویوالی یې زیات سوی او هم د ګمبد او تنګاچې ترمنځ یوه استوانه چې برخه اضافه سوې ده او د ګمبدې لوړه څوکه د شیرواني په شکل لیدل کېږي. خو د اشوکا د عصر سټوپو چې هندي خصوصیات درلوده د اریانا خاورو دلته لږ رعایت کړی دی. د اشوکا د وخت پاته لیکنې چې د بودایي نصیحتو له مجموعې څخه دي د تفصیلات تر کتیبو وروسته پر 2 ډبرو لیکنو پاته دي چې یو له ماناسهري څخه 10 میله لیرې د ایبټ آباد شمال ته د پکهیلې د ناوې په مدخل کې
او بله د صوابي پر لویه لار د هاوتي مردان مرخاته خواته 8 میله لیرې په شهبازګریهي کې پرته ده چې دواړې لیکنې په پراکریت ژبه او خروشوتي رسم الخط دي. حال دا چې د اشوکا نورې ټولې لیکنې په هند کې په براهمو رسم الخط دي چې د لرغوني هند د نورو محلي رسم الخطو مبدا ده. د اشوکا د همدې اخلاقي فرمانو بله کتیبه د لغمان او ننګرهار ترمنځ د درونټې په تنګي کې وه چې پر 3 کونجه شانته ډبره په آرامي ژبه ده او اوس د کابل په موزه کې سته. ډېر تاوان ورسېدلی او څو لیکې د څارویو د نه وژلو په باب کې پاته دي. یوه بله کتیبه چې په آرامي خط 6 لیکي د لغمان د کرغیي د شلتیک په 3 کیلومترۍ کې پر غاړه کې نل سوې ده چې د اشوکا نوم پکښې لیدل کېږي او تر اوسه دا نوشته نه ده لوستل سوې. خو داسې ښکاري چې دغه به هم د اشوکا د ډبرینو مذهبي فرمانو څخه وي چې د درونټې له ډبرلیک سره شباهت لري. مګر د همدې پاچا یوه بله مهمه کتیبه چې په 1429 شمسي کال له خاورې څخه راووتله، دا لیکنه د کندهار په زاړه ښار کې چهل زینو ته نږدې د غره پر یوه کاڼي په یوناني او آرامي 2 ژبو او 2 رسم الخطو کشف سوې ده چې پورتنۍ برخه یې په یوناني ژبه 14 نیمې لیکي او کښته برخه یې په آرامي ژبه 9 نیمې لیکي دي چې د ټولو کتیبې اوږدوالی 55 سانتۍ او پسور یې له 45 څخه تر 50 سانتۍ پورې دی او په هغې کې د ځینو نورو کتیبو په څیر د اشوکا نوم پیداوس لیکل سوی دی. د دې کتیبې له کتنې څخه پوهیږو چې د اشوکا د بودایي کېدلو په 10 کال یعنی په 250 قبل میلاد کې لیکل سوې ده او په دې وخت کې د موریا نفوذ او بودایي دیانت تر کندهار خپور او د زیاتره اخلاقي مبادئ تطبیق سوي ول. حال دا چې په نورو کتیبو کې د همدې مبادئو د عملي کولو توصیه کوي. د کندهار د کتیبې د یوناني لیکنې ترجمه داسې ده: پیداوس پاچا د 10 کالو زیار ایستلو په پای کې انسان ته اخلاقي اصول ورزده کړه او له هغه وخته د ټولې مځکې خلک لا ښه دینداره او لا ښه نیکمرغه کړه او پاچا د څارویو له وژلو څخه ځان وژغوره او نورو ښکاریانو او کب نیونکو خلکو له ښکار او کب نیولو څخه لاس واخیست او د مور او پلار په نمانځنه یې لاس پورې کوي او تر دې وروسته به په دې ډول ډېر ښه ژوند ولري. د دې کتیبې څخه څرګندیږي چې تر میلاد د مخه د 3مې پېړۍ په منځ کې په افغانستان کې یوناني او آرامي دواړو ژبو او دواړو رسم الخطو رواج درلود او د یوناني ثقافت اغیزه دونې غښتلې وه چې په کتیبو کې لومړی ځای یوناني ژبې او رسم الخط ته ورکړی و او دا هغه عصر ته نږدې و چې په باختر کې یونان او باختري خپلواک دولت جوړېده. حال دا چې د بودا د دین اغیزه او یوناني فرهنګ د اراکوزیا تر سکندریې یا زاړه کندهار پورې رسېدلی و، خو په کټ مټ همدې وختو کې د هخامنشیانو له بقایاو څخه آرامي رسم الخط هم په دې هېواد کې و. د 8مې برخې پای.